پته نشته زه راغم کنه اوس که ما دلته پته کېدای شي دا ستا رشته داري د واردي خپل دي وي ټیک ده کنه یا کېدای شي ته پلار خو هغه په سوشل میډیا باندې یا په دنیا کې چې کوم هغه پیغام تللی دی کوم خبره تللی ده کنه هغه شانتي نه ده څنګه چې پکار ده تاسو په خبرو رسیدای کنه نو مرګري زم چې ډومبره د تو دا څه مسله شی و ده دا زمونږ یو پروګرام دی نو هغه کې لکه ماته تاسو نو بس ما د متولى تراب صاحب دا شعر واورېدلو نو چې ما دا شعر کې تلک دا پورا شعر وایي دا چې دغه غوسه د مولانا صاحب غنی پورا وایي نو هغه دا شعر د سیده چې پاکستاني سیاستمدار نو وبل نه کوي په مامان په خپل د ملک نور کنځل نه کوي په مامان مون تراشنو مو نه راکړي د مونږ نور په توګه د جهاد نه راکړي دې ته راورسېدم نه لکه دې ماته ایل چې لکه پورا کړه مې نو لکه دې خبره کوله نو ما زه ورته ما چې خبره به نه به سوي چې دا سیاسي بحث نه چېړه هغه ما له سپېړه راکړله نو چې هغه ما لا پورا کړه نو چې دې پسې دې وروسته دا دې وروسته راکوشو ما ونه ویل چې لکه سپېړه ویستله نو پاکستاني سیاستمدار نو وبل نه کوي په زمان ته د ملک نور کنځل نه کوي په زمان مون تراشنه مواد نه راکړي د ملک نور په توګه جهاد نه راکړي په زمان د خپل ګریوان ته صرف کړي پر پرنیکړي حکومت ته لګ نظر کړي بخښا غډا سودو تراب ولې نه بندول د شریعت خلاف اسباب ولې نه بندول نو لکه ماته لکه ډیر خلکو مې لکه چې دا کړی او ردل تاسو له قاری سم در پاسې دل نه چې تاسو نه سپېړې ستې په لکه دا دوه کړی د خاص دا د دې سکول کې پروګرام تاسو هم کلاس وډر زه وم کې او دا کوم چې تاسو پروګرام دا څه حواله سره دا چې تاسو رزلټ او مولانا صاحب تاسو پکې از ملما انوایټ کړی دا زمونږ ټیچر د اسلامیت دی تاسو د اسلامیت ټیچر هم په دې سکول کې ها دا خو به ساده والد صاحب په زم کې کنه استاد چې هغه خو پلار هم وی کاری صاحب تاسو خو موجود وې دغه ټیم کې تاسو لکه په کم نیت باندې لکه دوه خبرې دي چونکه تاسو کاری شه بیا نو د خلکو دا ذهن دی چې کاریان چې څومره دي نو دا مولانا فضل الرحمن فالوورز دي ضروري نه ده چې لکه زه د عالم یا زه د درس ورکوم نو زه د مولانا سے فالو کوم دا خو جمهوریت ته څوک پی ټی آی فالو کوي څوک مولانا فالو کوي څوک بل سړی فالو کوي دغه د هر چا خپل یو دغه دی دغه ټیم کې تاسو एकदम پاسې دي نو تاسو چې خپل بچی را لګي نو ډیر په نه لګي چې د دلته سیاسي خبرې زدي تاسو چې خپل بچی را لګي د پر چې ډیر د فزکس هي وي کیمستري هي وي چې د انجینیر شي د ډاکټر شي د پروفیسور شي هو د دې پر لګي بالکل او کو دلته اوس موږ ورته سیاسي خبرې شروع کوو بیا به تاسو یو کړو د سکول نه سیاسي میدان دی موږ صرف دې لپاره را لګي چې غلط یو سم تصور نو صحیح هو دا وو ته تاسو خایې کنه یوازې فزکس او اسلامیات او کیمستري او دغه خو بوته نه خایې کنه یو زبردست دی تاسو په نظر کې به یو څوک صحیح وي تاسو په نظر کې به بل یو کس وي د بل په نظر کې به بل څنګه چې دا میډیا دا ویډیو نو ښه کمنټ په را دي خراب په را دي سوچ دی کنه اوس بس تاسو چې شان وي زما سوچ به بل شان وي دا خو یې کېدای شي چې د هر انسان د ټول انسانانو سوچ دی یو شي دا نشي کېدای او په البته کته چې چیر دا اوس کو بل کس را پاسې دی او هغه په بل لیډر پسې خبرې کولې بل راغله بیا وتا بیا انتشار جوړه بیا وتا چې دا خو سیاسي میدان دی بالکل نه تاسو هم مطلب نه رسیدي لکه دا چې تاسو د کوم پروسس دی نو دا لکه انټنشن وی کنه لکه اوس مثال په تور په بازو کدا چې زما کشر یو خبرو کانو بازو کدا خبره په ما بدولېږي بازو کدا اکشن په ما بدولېږي تاسو چې دا پړک تاسو په دې نیت ورستو چې لکه سکول کې دغه شیر وي پولیټیکل بیک گراوند والا یا پولیټیکل سره ریلیټډ شیر دوی نو تاسو لکه هغه ټیم پاسې دي او کنه دغه شیر په تاسو بدو لګیدو لکه زه مولانا ته په باندې زه به تاسو ته خبرو کوم نن سره د سکول کې پی ټی آی استادان دي الحمدلله زموږ ورسره خناس تا پاستا خپل ګپ او کلیوالي درو دي وای شي مونږ هم قدر کوو زموږ هم قدر مونږ په دې سکول کې سیاسي بحث نه کړی ته چا او کو هغه شاګرد او کو استاد هغه به جرمانه خو هر قسمه سیاسي بحث بند دی باندې کوم کنه فیسبوک ته دا نور بار چې څومره علاقه ده بس کوي اوس بل فرض کو بل یو کس پاسې دی که وګوره ریزلټ کې خدا هر سوچ والا والدین راضي څوک به د پیپل سرویس څوک به د نیشن سرویس څوک به د پی ټی آی سرویس څوک به د مولانا صاحب سرویس څه شو کنه او کو سره چې دا بل فرض مانه منی کړي بل براغله هغه په بل پس خبره کوي نو آیا دا تاسو په لاره کې
نه ما خو تاسو ته ستاسو یو خبرو وکړه چې استاد چې دی که نه دا د شاګرد پلار ٹھیک شو که نه خو اوس دلته کې خو چاته دا پته نشته چې ته دغلته کې په کم نیت ناست وې یا تا په کم نیت پړک ویستې دی ګوره تا پړک ویستې د استاد په حیثیت چې دا ماحول خراب نشي ته دا وې که نه دنیا څه وي دنیا دا وایي چې دا د مولانا صاحب په طرف باندې چې وایي داسې ده ټیک ده لکه زه تا ته خبره کوم چې حقیقت خبره زه تا ته دا وایم چې لکه تاسو ته مثال د پلار یې ته رهنمایي کوي یا د دې پوهې نو ته د خوالي لپاره به پوهې خو مونږ چې راتلو مونږ د دې لپاره راغو چې د حقیقت پته ولګي چې سات پاسې خپل واتس اپ په زرګو میسجونه ماته صرف دغه ویډیو راغلی ما چې دی ویډیو کې داسې سړي چې مې ویډیو کړه باندې یو شعر وي تاسو را باندې پړک نه باندې د ویډیو نه مخکې څه شته نو تیرسته څه سړي ته پته نه لګي چې اخر دا څه شي خو مونږ دا خبره کوو چې یاره دا زموږ د ټولو ملک ته ازادي رائے هر چاته حق حاصل دی کله یو شعر وي نو ازادي رائے دا دی چې ته یو کس پرې دی خبرو ته ها دا بعضو کدا سی چې په جمعات کې ته بحث کې سیاسي خبره کې نه دیو پکار ٹھیک ده کنه دا والو دا اکشن چې کوم هغه شی بل طرف ته یوړو کته هغه ټیم دی راکاګول د دې چې تکین یا دا غوښنو کې دي چې دا خبره دومره نه خو بعضو کا ته اکشن چې دی کنه هغه غلط طرف ته لاړ شي او باقی خبره دا سي دا چې الله دې ټول استادان زمونږ لري او دغه خبره دا سي دا چې زه دا خبره کوم دا خبره دومره دنه څومره چې د دنیا کې جوړه شوې ده په خبره باندې ورسېده کنه نو تاسو کلم دي تاسو استاد هم دي استاد دلته ژوند دي استاد هم دلته ژوند دي په خبره باندې ورسېده نو خبره دا ده چې په خپل خوشاله یو بل ته بچي څه شوی دي هغه شوی دي تاسو په خبره باندې ورسېده کنه لکه دینه مونږه سیاسي بحث نه جوړو دا د استاد او د شاګرد مسله ده دا د سیاست مسله نه ده په خبرو رسې نو دا چې کله د سیاست مسله شو نو دې کې به پی ټی آی والم خبره کوي دې کې به پیپل والم خبره کوي دې کې به نون والم خبره کوي او کدا د استاد او د شاګرد مسله شو نو بیا به پکې څه خبره نه کوي